موږ ته هیڅ اهمیت نه لري چې د یو چا یو فکر سره کم دی، د یو چا یو څوک د کم حزب سړی دی یا د کم سیاسي تړاو سړی دی یا پخوا څه کړي دي یا اوس څه کوي، دا په موږ پورې هیڅ اړه نه لري. موږ فقط قونسلي خدمات دلته وړاندې کوو او هر افغان چې د هر فکر سړی، هر رقم سړی، هغه من حیث افغان د دې حق لري چې هغه د دغه خدماتو څخه برخمن سي. نو انشاءالله دا به په راتلونکي کې تاسو دلته ووینئ چې موږ څه کوو او انشاءالله تاسو به پر دې باندې شاهدان یاست چې موږ دلته ستاسو د خدمت لپاره راغلي یو. تر خپله وسه پورې طبعا موږ چې څومره وس لرو، څومره دغه لرو، دلته به ستاسو سره کار کوو، په ګډه به کار کوو، ستاسو خدمت به کوو او موږ تر شا الحمدلله اوس یو نظام لرو. ستاسو هغه ضرورتونه چې مخکې ورور اشاره ورته وکړه، د پاسپورتو همدارنګه د ویزو ده او بعضې مشکلات دلته موجود دي. په دې کې موږ کوشش کوو. مخکې ما وویل دوستانو سره چې کاري ټیم به موږ اضافه کوو دې لپاره. ستاسو مشکل ابتدایي دا څومره چې دا کم وخت کې یا زیات وخت یا څو میاشتې تاخیر راغلی په کارو کې، هغه ته رسیدګي وسي. نو نهایت هدف ستاسو خدمت ده او دې خدمت لپاره موږ مشرانو را لېږلي یاستو. زموږ مشران ډېر رحیم دي. باید دغه وطن کې چې موږ او تاسې خاپوړي کړي دي، د ما او د تا په میز باندې سهار 10 رقمه ډوډۍ د غرمې پرته وي، د شپې پرته وي، هغوی وچه ډوډۍ پسې حیران دي. هغه له موږ او تاسې سره شریکان دي او موږ ته دغه سته خوراک کې د دوی را سره حق ده. داسې نه ده چې موږ ته خارجیان د ملک نشي جوړولی. دا د میډیا له لاره ما ویلي دي. که موږ په خارجیانو پسې ګرځو 22 کاله تېر کړو، موږ یو هسپتال په افغانستان کې نه لرو. اوس هم د ما او د تا مریض روان ده، په میلیاردو ډالر راغدل. د ما و تا مریض ما شما فعلا هم ما یک شفاخانه معیاری در 21 سال 22 سال اینا جور نکردن، به میلیاردها دلار آمدن. دیگه باید ما و شما تاجرها دست با هم یکی کنیم، بریم در وطن خود کار کنیم. تاسو ته اطمینان در کوم د تاجرانو په نمایندګي باندې موږ در سره دلته کې د تاسو څه ضرورت قونسلګری ته زه پوهیږم چې موږ او د تاسو نوی سرپرست حکومت له دغه اقتصادي پابندیانو چې د دنیا له خوا پرې راغلي دي، ان شاء الله الله پاک به ټول مشکل حل کړي. تر هغه پورې چې حل کېږي د تاسو قونسلګری ته چې ضرورت دي، د تاسو کارمندانو ته ضرورت وي، موږ در سره په څنګ کې ولاړ یو او موږ به در سره دا بار وړو او دا بار هم پخوا هم وړی ده. خصوصا کسایی که در داخل شارجه هستند، مردم هستند بیچاره همش در کار اسپیپورت موتر میکنند، هیچ کدام از سواد کامل ندارند. در داخل کنسولی که من مثل از که از یک مرجعی که اراش داشته باشند در فاصله دور اندک با آواز بلند اینا فاصله میگیرند. امیدواری از این دارم که همین فاصله را شما کم کنند. او رب العالمین جل جلاله دی بدون دنیا کی کامیاب بلد. الهی رب العالمین چا صدا خدمت کړی ده، د مال وخت نه نیولې تر نن ورځې پورې افغانان د تا عاجزه، خوار، منکوبه، مظلومه، مستضعفه بندگان یو. الهی رب العالمین نور د رحمت معامله د موږ سره وکړي، ته ځای ورکړي.
وایم شما